د افغان کډوالو د جبري ستنې بهیر له زور اخیستو سره هممهاله په کابل کې د پاکستان د سفارت سرپرست د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې کتنه کې امیر خان متقي په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو او له هغوی سره د پاکستان د ځینو ادارو د ناسم چلند په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د افغان مهاجرینو په جبري اخراج او د ځینو ارګانونو له لوري له مهاجرینو سره په نامناسب چلند خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او روان ناسم چلند یې پارونکی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان وباله او د دې وضعیت د تغییر غوښتنه یې وکړه. له دې سره هممهاله د سیاسي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې پاکستان د افغان کډوالو له مسئلې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي او ټینګار کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دوامداره خبرې کولی شي د دغه کړکېچ د حل یوه لاره وي. ټولو ناول خو پاکستان یو داسې اقدام ته ملا تړلې ده چې هغه زخم و نفرت او کرکه خپروي چې هغه د تل لپاره به نه هېرېدونکي وي، چې دا نه د پاکستان په خیر ده او نه د افغانستان په خیر ده. بحران‌های مختلف حکومت نظامیگیر پاکستان بالای مهاجرین افغانستان فشار آورده به بحران‌های مختلف و ده ها هزار از مهاجرین وطن ما را به شکل اجباری با لطکوب زندانی کردن، تحقیر و توهین از کشورشان اخراج نمودند که البته این کارشان انعکاسات بسیار بزرگ بر ایمنیت در پی داشته و انتقادات جامعه جهانی همچنان متوجه آنها بوده است. بلخوا یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال پاکستان کې ژوند کوي د خپل ژوندانه له وضعیته شکایت لري او وایي له پراخو فشارونو او محدودیتونو سره مخ دي. د پاکستان د حکومت قطعي او حتمی فیصله ده چې افغان مهاجرین به خپل وطن ته لیږل کیږي که هغه د ای سی سی کارت لرونکي وي او که د پی او آر. دا په حال کې ده چې د اپریل میاشتې له پیلېدو راهیسې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ننګرهار د ځایي چارواکو په وینا په تیرو 11 ورځو کې له پاکستانه شاوخوا 40,000 افغان کډوال په جبري توګه ایستل شوي دي.